طالبان ولې پاکستان ته غوسه شول؟ د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په مکړې د نن ورځې تازه او مهم خبر ته طالبان پاکستان باید د کډوالو د ایستلو په اړه هره پریکړه له موږ سره په تفاهم وکړي. د طالبانو یو چارواکي له پاکستانه وغوښتل چې د کډوالو د ایستلو په اړه هر راز پریکړه باید له دوی سره په تفاهم وکړي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال مولوي عبدالرحمن راشد دا غوښتنه پرون په کابل کې د پاکستان د سفیر له مرستیال او سرظافیر جنید وزیري سره په کتنه کې وکړه. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له خبرپاڼې سره سم راشد د پاکستاني ډیپلوماټ ته وویل د کډوالو موضوع دوه اړخیزه موضوع ده او په دې اړه پریکړه هم باید دوه اړخیزه هیوادونه په تفاهم سره وشي او د یوه ګډ میکانیزم تر رامنځته کولو پورې دوی ونه ځورول شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر له میاشتې څخه تر اوسه پورې 515,000 افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او پریکړه یې کړې چې له کمکي اختر وروسته د کډوالو د ایستلو په دوهم پړاو کې کارت لرونکي کډوال هم وباسي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې راسره شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.